کله چې عیسی خپل کار پیل کړ نو تقریبا د 10 کلو هغه د اردن سیند نه د روح القدس څخه ډک دښتې ته بوتلی شو، چیرته چې شیطان هڅه وکړه چې د 40 ورځو د روژې په آخر کې عیسی تیر باسي. شیطان ورته وویل که ته د خدای زوی نو امر وکړه چې دا تیږه ډوډۍ شي. د خدای کلام وایي انسان یوازې په ډوډۍ نه د خدای په کلام ژوند کوي. بیا شیطان په یوه شیبه کې د غره د سر نه د نړۍ ټول ملکونه ورته وښودل. زه به دا ټول واک شان او شوکت تا ته درکړم ځکه دا ټول ما ته راکړل شوي دي او هر چا ته چې وغواړم ورکولی شم. دا ټول به درکړم که ته ما ته سجده وکړې. د خدای کلام وایي یوازې خدای ته سجده کوه او یوازې د هغه عبادت کوه. نو بیا شیطان هغه په اورشلیم کې د خدای د کور جګ ځای ته بوتو، غوښتل یې چې هغه تیر باسي. که ته د خدای زوی نو ځان لاندې وغورځوه. د خدای کلام وایي خدای به خپلو ملایکو ته امر وکړي تر څو تا وساتي، په لاسونو کې به دې ونیسي چې ژوبل نه شي. د خدای کلام وایي خپل څښتن خدای مه ازمایي.